بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه د قرآن عظیم شان تلاوت کوم، خو ماته سجده تلاوت یا سجده سهو نه معلومیږي چې په کومه سپاره کې ده. اوس زه څه وکړم؟ قرآن مجید کې خو 14 سجدې دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې آیت د سجدې یو څوک تلاوت کې پر د هغه آیت په ویلو یا اوریدلو سره سجده د تلاوت واجب ده. دا ټولو کتابونو دا مسله لیکلې ده. یو مؤمن مسلمان ته دومره قدر علم فرض دی چې دی په هغه علم باندې فرضیات او واجبات ادا کړي. نو اوس چې دغه سجدې په قرآن عظیم شان کې دي، دا په ډیره اسانۍ سره یو څوک پیدا کولی شي. هر ځای چې آیت د سجدې راسي، هلته پر څنګ باندې په ښکاره لیکلي السجده. نو دغه ځایونه ته معلوم که، او د السجده دا چې یو کوچنی حافظ څه پوښتنه وکړي هم تا ته دا ځای درښیي. نو ستا دپاره حل لاره دغه ده چې دغه ځایونه په اسانۍ معلومیږي او په اسانۍ سره یې معلوم که. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. تعليم القرآن إسلامي راديو.